د عمران خان څخه چا ملاتړ کړی، امریکا ترې ولې خفه د کرزي څه ویلي دي او شخصي پوهنتونونو کې څه شوي دي. دا او ډېر نور مهم خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ او سول افغان د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. عمران خان د آسیا په کچه په بې حیایۍ مشهورې پاکستانۍ اداکارې وینا ملک د عمران خان ګوندي پلویانو ته په یو ټویټ کې لیکلي دي چې ورونو وار مه خطا کوئ، د دفاع لپاره مو ستاسو خور بیرته راغله. خلکو ورته لیکلي دي چې واو عمران خان څومره فایشي خویندې لري. په ورته مهال عمران خان بیا ویلي روسیې ته زما په سفر رانه د نړۍ یو زورور هیواد یعنی امریکا خفه شو. دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان له مسؤلینو غوښتي دي چې په دغه هیواد کې سملاسي ټول ټاکنې وشي ترڅو ولس پریکړه وکړي. نوموړي د پاکستان پارلمان کې د لومړي وزیر عمران خان خلاف د بې باورۍ رایې په هکله وویل چې ټول اوس د هغه خلاف دي، خو د دغه غونډې تر څنګ ولاړ دی. نوموړی زیاتوي که د یکشنبې په ورځ د بې باورۍ تحریک کامیاب هم شي دی ماتې نه مني. کرزی پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغو دیني عالمانو د دریځ هرکلی کړی دی چې د لیسو د نجونو د درسونو د پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. هغه د یوه هیواد پرمختګ د هغه هیواد د نجونو او هلکانو پر تحصیل او تعلیم تړلی بللی دی. او اوس هم باید دا خبر در سره شریک کړم چې لومړنۍ ښځینه افغانه هنرمنده کابل ته راځي. غزل عنایت د افغان ځوانو ښځینه هنرمندانو له ډلې څخه ده چې د طالبانو په واکمنۍ سره له هیواده ولاړه او اوس ترکیه کې ژوند کوي. هغې تازه له خپلو انځورونو سره چې نسبتا حجاب یې پکې مراعات کړی دی لیکلي دي غواړي د روژې میاشت کې کابل ته ولاړه شي او روژه تیره کړي. په داسې حال کې چې پر کابل اوس طالبان واکمن دي، دا چې ورسره څه به کیږي، آیا راتګ به یې مشکل جوړ کړي که نه، دا به په نورو ویډیوګانو کې له تاسو سره زه شریک کړم. جرمني د 2022 کال لپاره افغانستان سره څه باندې 221 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. همداراز امریکا د 204 میلیونه ډالر او اروپایي ټولنې د 114 میلیونه یورو، ناروی 80 میلیونه ډالر، قطر د 25 میلیونه او کویت د 10 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. ولادیمیر پوتین د 1,440 نویو قراردادي پوځیانو د استخدام فرمان لاسلیک کړ، خو وایي دا د کلني قرارداد پوځیان به اوکراین ته ناست. پوهنتونونه د شخصي پوهنتونونو محصلینو شمیر 40% کم شوی دی. افغانستان کې له تحول وروسته د شخصي پوهنتونونو د محصلینو شمیر نږدې 40% راکم شوی دی. د افغانستان په 14 ولایتونو کې 133 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعالیت کوي. د شمیرو له مخې د جمهوریت له پرځېدو وړاندې پکې 210,000 محصلان په زده کړو بوخت وو. په پای کې به همدا خبر د سره شریک کړم چې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د میساینا قراردادي شرکت له استازو سره کتلي دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وویل چې په افغانستان کې د میساینا کو پروژې د پیل لپاره ټول شرایط بشپړ شوي او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې کار باید ژر پیل شي. په دې کتنه کې د MCC شرکت استازو له افغان حکومت ته غوښتنه وکړه چې د چینایي پانګوالو لپاره یو داسې میکانیزم چمتو کړي چې له مخکې په افغانستان کې پانګونه وکړي. درنو لیدونکو دا چې د سول افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو مو تر پایه ولیدله، ډېره زیاته مننه کوم. د سول افغان نورو ویډیوګانو ته هم په تمه اوسئ. له هغو ټولو لیدونکو ډېره مننه چې زموږ ویډیوګانې ګوري. تاسو ته ښه وخت او خدای پامان.